راشد خان هغه څهره چې د کرکټ په نړۍ کې د بولینګ په ډېرو ریکارډونو کې د لیست په سر کې وي. په خپل لنډ ټیسټ کرکټ کریر کې هم ځینې کارنامې د افغانستان په نوم کړي دي چې غواړم اشاره ورته وکړم. لومړی، راشد خان د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ځوان لوبډل مشر و. هغه له نن 15 کاله مخکې د افغان لوبډل مشري وکړه. بلخوا راشد خان هغه افغان لوبغاړی چې د افغانستان لپاره تر ټولو مخکښ وکټ اخیستونکی ده. هغه په 15 لوبو او 9 اننګزونو کې په ټوله کې د افغانستان لپاره 34 وکټ ترلاسه کړي دي. نوموړی هغه افغان لوبغاړی ده چې په یوه پاڼۍ کې 9 او په یوه لوبه کې 11 وکټې ترلاسه کړي دي. بلخوا راشد خان تر اصغر افغان، ابراهیم ځدران او رحمت شاه وروسته هغه افغان لوبغاړی ده چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو ډېرې 4 شپږیزې لري. راشد خان هغه افغان لوبغاړی چې په ټیسټ کرکټ کې یو ځل 4 ځله 15 او 2 ځله 10 وکټې په خپل نوم کړي دي. د یادولو وړ ده چې راشد خان هغه افغان ستوری ده چې په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو لوړ 9 سټرایک ریټ د بیټینګ په برخه کې لري. هیره دې نه وي چې راشد خان بیا په ټیسټ کرکټ کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېر 48 میډن اورونه ترسره کړي دي. په بل مقام کې بیا راشد خان تر دې دمه د افغانستان لپاره په ټیسټ کرکټ کې تر ټولو ډېر 255 اورونه ترسره کړي دي. او په 10م مقام کې چې کومه کارنامه راشد خان په خپل نوم کړې ده دا ده چې راشد خان هغه افغان لوبغاړی ده چې په ټیسټ کرکټ کې په یوه لوبو کې تر ټولو ډېر 62 اورونه په 2021 کال کې د زیمبابوې لوبډلې په وړاندې ترسره کړي وو.